السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د بلخ یو جومات کې چاودنې لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د افغان اهل تشیع جومات کې چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په مزار شریف کې د ابو علي سینا روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري نن پنجشنبه اپریل 21 غویي لومړی امریکا غږ ته وویل چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته 10 مړي 32 ټپیان وړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ټپیانو کې د 6 کسانو روغتیایي حالت خراب دی. خو له سیمې عیني شاهدانو امریکا غږ ته تایید کړه چې په دغه چاودنه کې له 10 زیات کسان وژل شوي او د 10 زیات ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنه نن د مزار شریف ښار کې د سی دوکان په نوم د افغان اهل تشیع جومات کې د ماسپښین لمانځه پر مهال شوې ده. باختر دولتي خبري اژانس په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د رئیس مولوي ذبیح الله نوراني له قوله ویلي چې په دغه چاودنه کې 10 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي. د یو بل خبر له مخې نن غرمه د کندوز ښار اړوند په سردوره سیمه کې هم د چسپکي ماین چاودنه شوې ده. له سیمې عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه د کندوز ولایت د هوایي ډګر د کار کوونکو پر کاسټر موټر شوې ده. طالب چارواکو رسنیو ته په دغه چاودنه کې د 4 کسان وژل او 18 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په کامنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.